اغلاس کریټیو مکس سټوډیو ته زموږ نن ټاپک موو ټول دی او ټیکس ټول. موو ټول باندې موږ پکچرز ټیکسټ او شیپس موو کولی شو، یو ځای نه بل ځای ته موو کولی شو، د پیج یو سایډ نه بل سایډ ته. د موو ټول شارټکټ بیا وی دی. دینه بعد ټیکس ټول کې هازنټل ټایپ ټول، ورټیکل ټایپ ټول، ورټیکل ټایپ ماسک ټول او هازنټل ټایپ ماسک ټول راځي. د دې شارټکټ بیټری دی. فی الحال زه هارزنټل ټایپ ټول سلیکټ کوم. دا زده کړئ شي. د دې رنګ به تاسو مختلفو ځایونو بدلولی شئ. دې ځای نه، دې ځای نه، دغه ځای نه او دغه ځای نه تاسو د رنګ بدلولی شئ. دینه بعد سایز دې کې تاسو سایز غټولی شئ، وړوکی کولی شئ. فی الحال ما سل ایښی، دا 1.5 سل دی، دا 80 دی، دا 13 دی. نو زه سل ږدم. دې ځای نه هم تاسو د دې سایز وړوکی کولی شئ او غټولی شئ. دا 2 دا سل، نو زه سل ږدم. دینه بعد دا سټایلونه، د ټیکسټ سټایلونه ما فی الحال دا سلیکټ کړی دی. دا نور سټایلونه هم دي، زه اوس دغه سلیکټ کوم. دې ځای نه هم تاسو د دې سټایل بدلولی شئ او دغه ځای نه هم تاسو د دې سټایل بدلولی شئ. دا چې کوم زه ریګولر استعمالوم او دا به الاین ټیکس دی، لیفټ الاین ټیکس، رایټ الاین ټیکس او میډل الاین ټیکس، رایټ الاین ټیکس. دا میډل الاین ټیکس دی، دا رایټ الاین ټیکس دی، دا لیفټ الاین ټیکس دی. او زه لیفټ الاین ټیکس انتخابوم. دې کې موږ سره دا دوه پاتې کېږي. اول دا دې ځای نه هم تاسو د دې سټایل بدلولی شئ او دا کوم چې ریګولر زه استعمالوم. دې بعد د دې سایز هم دې ځای نه تاسو وړوکی غټ کولی شئ. دې کې به سایز د دې ماینس کوئ، منفي کوئ، غټوی شئ، وړوکی کولی شئ. دې ځای نه به تاسو د دې رنګ هم بدلولی شئ او دا که تاسو لږ ډبل غواړئ دا دې ځای نه ډبلیږي. دې نه بعد موږ سره دا ټول دی. دې کې تاسو کوم سټایل غواړئ هغه انتخابولی شئ، تاسو خپل خوښه باندې انتخاب کولی شئ. زه بلش کوم، دې کې به یو لږ بلش لږ زیاتولی هم شي. نو زه 38 ږدم. دا هارزنټل ډسټریشن دی او ورټیکل ډسټریشن دی. اوس موو ټول به تاسو ګورئ. دا دی موو ټول، دا هم وړوکی غټ کولی شئ. لکه څنګه چې ما ویل د پیج یو سایډ نه بل سایډ ته تاسو دا وړلی شئ او ګورئ موو کولی شئ. همداسې دې نه بعد د دې شارټکټ سلیکټ پکې ده. د دې شارټکټ به کنټرول کی دی، دا وګورئ تاسو. نو زموږ درس نن پای ته رسیږي او فالو کې زموږ یوټیوب چینل ته بل پارت لپاره. مننه.